د کلي خلکو چیرې پټ شولاست اوس بس یار راغلی کله چرګان په کوډلو ننوتلاست چیرې یاست راووځئ دا څومره خطرناکه سړی راغلی دی ګوره چې دا بل کلي سره څه چم کړی دی کلی ور سوځلی دی خلک یې ورمړه کړي دي او کې خوړلي دي ډوډۍ راوباسئ ډوډۍ که نیت داسې چم به در سره وکړم کله دا بل کلي سره چې مې وکړي چې هر ځای پټ واست د هغه ځای څه مو د مځکې د شکانه مو راباسمه ژر سئ ډوډۍ راوړئ دا څومره خطرناکه سړی دی کشکې یو ډوډۍ ورته راوړو یو غم یې وخورو داسې چې په موږ یو چم وکړي وم راوړې ډوډۍ په سمه صاحبه ډوډۍ مې درته راوړل په موږ هغسې چم مه کوله که په بل کلي چې کړې وو ډوډۍ صاحبه یوه پوښتنه درڅه کوم صاحبه فقط کوچنۍ پوښتنه ده مازې ډېر وبخښه مازې یوه پوښتنه ده درد مه دې وله د هغه بل کلي سره چې څه کړي وه په دې خاطر ډېر وبېرېدلم چې ما څه دې په کړي وه په هغه په بل کلي کې ما نارې کړلې مګر هېچا ډوډۍ نه کړله بارې مې څه وکړله دې کلي ته رالمه د لې مې نارې کړلې مال ډوډۍ راوړې څه شي